واه هغه نجیب ترکی چې افغانانو پسې خبرې کولې او تېره ورځ افغان لوبډله تر بریا ورسوله او د نړیوالو ریکارډونه یې مات کړل. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونه دوستانو، مخکې د دې ویډیو کتلو څخه زموږ چینل سره سبسکرایب او تر څنګ د ګنګړي نشان ووهئ چې تر څو زموږ تازه او دقیق معلومات تر تاسو په وخت ورسیږي. کریم جنت د شکیب، عمران طاهر او عماد وسیم ریکارډ مات کړ. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په دوهمه شله اوریزه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې 15 ویسټ انډیز لوبغاړي یې وسوځول او د خپل ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه یې ترسره کړه. نوموړي نه یوازې دا په یو نړیواله شله اوریزه لوبه کې د خپل ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړه، بلکې د شکیب الحسن، عمران طاهر او عماد وسیم په څیر توپ اچوونکو ریکارډونه یې مات کړه. کریم جنت د نړیوالو شله اوریزو سیالیو په هغه غوره توپ اچوونکو کې راغی چې په یوه لوبه کې یې غوره توپ اچونه ترسره کړې ده. نوموړي د ویسټ انډیز پر وړاندې 4 اورونه ترسره کړل چې د 11 منډو په بدل کې یې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه د ایوان لیویس، شیمرون هیټمایر، شیرفانی روترفورد او کیرون فولارد ویکټې ترلاسه کړي چې نړیوال سطحه باندې نوم لري. افغان لوبډله یې بریا ته نږدې کړه. د غوره توپ اچونې په برخه کې افغان لوبډلمشر راشد خان بیا په 5م مقام دی چې هغه په 2 اورونو کې 3 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول او افغان لوبډله یې بریا ته ورسوله. خو تر نوموړي وروسته کریم جنت هغه افغان توپ اچوونکی شو چې د الیاس سني، سمیع الله شینواري، عماد وسیم، کیوم پاول، ټیم ساوتي، شکیب الحسن، مستفیض الرحمن، عمران طاهر او بوینشر کمار ریکارډونه یې مات کړه او تر دغه ټولو یې غوره توپ اچونه ترسره کړه. د یادوره ده چې کریم جنت د 2009 کال شپږیزې کرکټ لیګ کې هم په زړه پورې توپ وهنه او توپ اچونه ترسره کړې ده. ګلونه دوستانو، دا هغه تازه او کره معلومات چې تر تاسو مو در ورسول. د لا ښه، کره، دقیق او تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ.